الحمد لله رب العالمين وبه نستمد ونستعين. تر حمد صلاة و سلام وروسته اسلام د ژوند بشپړ نظام، د اسلام اقتصادي نظام، د اسلامي حکومت اقتصادي مسؤلیتونه په اسلامي هیوادونو کې ظلم، بې انصافي، خیانت، لوټ او تالان جریان لري. ځینې هیوادونه د خائنو ملکونو په لومړي قطار او ځینې په دویم ردیف کې قرار لري. نه خپل مسؤلیت پیژني، نه کفایت لري، تل د نورو خلکو د اوږو بار او اقتصادي متزلزله بڼه لري. زیاتره خلک د دولت اقتصادي مسؤلیت دا پیژني چې کچکول تر غاړې کړي او له بیروني هیوادونو مرستې راټولې، ځینې چورو چپاول او نورې د مامورینو د تنخوا په توګه وویشي. زیاتره اسلامي هیوادونه عامه کفالت نه پیژني او نه اهتمام کوي او همدارنګه د تنخواګانو ډېر لوی فرقي. دا هغه شیان دي چې د دولت اعتبار راکموي او په یو پولیسي دولت یې تبدیلوي. د اسلامي حکومت په اقتصادي مسؤلیتونو کې عامه کفالت، د کور جامو خوراک او څښاک تضمین او د اقتصادي پرمختګ اهتمام او د خلکو ترمنځ په عادلانه طریقه د مال ویش. عامه کفالت، له عامه کفالت څخه مطلب دا ده چې د اسلامي حکومت په پولو کې دی هیڅ یو استوګن د بنسټیزو اړتیاو څخه بې برخې پاتې نشي، لکه خوراک، څښاک، لباس، کور او علاج، دارو، درمل. اسلامي حکومت په دې مکلف ده چې هر چاته د کار زمینه برابره کړي په دې توګه چې هیڅوک بیکاره او بې کوره پاتې نشي. البته د عارضي بیکارۍ، رنځ او بوډاتوب په مرحله کې د بې کسه خلکو ضامن اسلامي حکومت دی. که چېرته یو څوک د بنسټیزو ضرورتونو د تکمیل څخه قاصر وي، حکومت به داسې سیستم په پښو دروي چې محروم او بېوسه شخص د خپل محرومیت ثبوت په اسانه سره وړاندې او خپلې اړتیاوې د بیت المال څخه پوره کړي. د اسلامي هیواد په پولو کې دننه دی هیڅوک داسې نه وي چې وږی تږی، لوڅ لپړ، بې کوره او له دوا پرته په اوږده رنځ پروت وي. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نبوي فرمان کې څرګنده شوې ده چې حکومتي چارواکي د محرومو خلکو د اړتیاو د پوره کولو مسؤلین دي. د اسلامي حکومت د ذمواري اندازه د اسلامي حکومت له هغه موقف څخه څرګندېږي چې سلمان فارسي رضی الله عنه اعلان کړی و، او هغه دا چې خلیفه او مسلمان ولسمشر هغه څوک دی چې د الله تعالی په آسماني پیغام قرآن عظیم الشان پریکړې کوي او په خپل رعیت د خپل اولاد په شان مهربانه او زړهسوان دی. اسلامي شریعت مسلمان ولسمشر د ټول هیواد د خلکو ولی یعنی سرپرست ټاکلی دی. د سرپرستۍ غوښتنه دا ده چې د ملت د ټولو افرادو د بنسټیزو اړتیاو د بشپړولو اهتمام وکړي. رسول الله فرمایلی دي الله ورسوله ولی من لا مولا له. الله او رسول د هغه چا سرپرست او پالونکی دی چې د چا سرپرست نه وي. د دغه مبارک نبوي فرمان مطلب دا دی چې پیغمبر د الله تعالی نماینده او د نبوت د ستر منصب سره سره د مسلمانانو ولسمشر او قائد هم دی. نو چې قائد څه د ټول ملت او ولس سرپرست وګرځېد. د کفالت عامه په هکله د اسلامي حاکمانو مشرانو دومره مشهورې کیسې دي چې د یو مستقل کتاب د تالیف غوښتنه کوي. د شعوري مهذبې ټولنې د جوړولو لپاره اړینه ده چې هلته شورایي نظامي عام ښاریان باسواده او باتعلیمه او په حکومت د سالم انتقاد او نیوکې د صلاحیت څښتنان وي. دغسې یو ښایسته نسل له ښوونې روزنې پرته نشي رامنځته کېدلی. د وخت او د اوسنیو اړتیاو په نظر کې نیولو سره ښوونه او روزنه د پورولو د پور ادا کول، د بېوسه پیغلو ودول او بېوسه زلمیانو ته ودونه کول هم د اسلامي حکومت په حکومتي مسؤلیتونو کې شامل دي. البته د عامه کفالت د معطل کېدو له امله ملت په ستر بحران، په عصبي ناروغیو، ځان وژنې، اخلاقي مفاسدو او روحاني زوال، حسد، کینې او دښمنیو اخته کیږي، تر دې پورې چې ملت به بیا د کمونیزم او د الحاد لپاره تیار عملي ګرځي. د اسلامي حکومت د مسؤلیتونو دویم مسؤلیت د اقتصادي پرمختګ اهتمام. د عامه کفالت په شان اقتصادي پرمختګ هم یوه اجتماعي وجیبه ده. په عامه کفالت پورې د افرادو د ضرورتو تکمیل تړلی دی. په اقتصادي پرمختګ پورې د ټول ملت بقا او پایښت،
قوت او استحکام او ټول دنیوي مصالح مربوط دي چې په نتیجه کې د یو مضبوط او قوي دولت د پایښت تضمین رامنځته کیږي. د هېواد مادي پرمختګ د مادي پرمختګ مسؤلیت د هېواد د هر بچي په اوږو پروت دی. البته د چارواکو او حکومتي مسؤلیتونو ذمهواري په دې هکله ډېره زیاته ده. د یو هېواد اقتصادي پرمختګ دغه هېواد فوزي او دفاعي ځواک پورې او دفاعي ځواک د سیاسي استحکام لپاره اړین شرط ګڼل کیږي. د دفاع نوي سامان آلات هغه هېواد تیارولی سي چې مادي پرمختګ یې کړی اوسي. د اسلام په لومړي پړاو کې د نامسلمانو خلکو د زړونو د تالیف لپاره به مرستې کېدلې. د سورې هود د دغه آیات کریمه الله تعالی فرمایي هو انشأکم من الارض واستعمرکم فیها فاستغفروه ثم توبوا الیه ان ربي قریب مجیب. تاسې الله تعالی له دې ځمکې نه پیدا کړي او تاسې په دې ځمکه کې آباد کړي. د خپل رب نه مغفرت وغواړئ، بیا الله ته توبه وباسئ. یقینا الله پاک نږدې او قبلونکی دی. د دې آیات په تفسیر کې امام جساس لیکلی دي، یعنی تاسې له ځمکې څخه پیدا کړي او تاسو ته یې د ضرورت سره سم د آبادۍ حکم کړی دی. دغه آیات کریمه په دې دلیل دی چې ځمکه د کښت، باغوانۍ او د کورونو د تعمیر په خاطر آبادول واجب دي. په دې اساس اسلامي مفکرینو د هېوادوالو د خوشحالۍ اهتمام د اسلامي حکومت په لومړیو مسؤلیتونو کې شمېرلی دی. امام ماوردي رحمه الله د ولسمشر د مسؤلیتونو په هکله لیکلي دي. د مسلمانانو په مشر اووه ډوله مسؤلیتونه لازم دي. د هغو د جملې څخه یو د خپل رعیت د ګټو ساتنه، د لویو لارو جوړول او د حمل و نقل د وسایلو اهتمام، د مملکت آبادي او خوشحالي. عمر فاروق رضی الله عنه د خپل خلافت په دور کې د مصري ملت د خوشحالۍ او پرمختګ لپاره د مصر والي عمرو بن عاص رضی الله عنه ته ولیکل چې د هغو د آبادۍ لپاره د اوبو بندوبست وکړه. د ویالو کانالو د ویستلو لپاره 1,40,000 کاریګر وګمارل. د خپل خلافت په دور کې په بېلابېلو ښارونو کې د ویالو د کیندلو اهتمام وکړ تر څو ځمکه تر اوبو لاندې کړي. په همدې توګه د ده د خلافت په دور کې د ډېرو ښارونو د اساس ډبره کېښودل شوه. د خپل خلافت په دور کې د منصبونو او والیانو د تقرر معیار په یو خطبه کې داسې بیان کړ د حکومتي منصبونو په سپارلو کې د دې خبرې لحاظ وساتل شي چې هغوی د رعیت په اقتصادي خوشحالۍ پوهېږي که نه او په دې هکله ورسره بشپړ فکر ورسره شته او که نه. عمر بن عبدالعزیز رحمه الله به د والیانو خبر رسونکي ایجنسیو نه د سیمې د ولسونو د حالاتو پوښتنه کوله. که ورته وبه رسول چې خلکو ښادۍ کولې او یو بل ته یې دعوتونه کول، له ډېرې خوشحالۍ به یې مخ ځلېده. حضرت عثمان رضی الله عنه به د خطبې د اذان په مهال د سیمه ایزو مشرانو څخه د خلکو د حالاتو او د نرخونو پوښتنه کوله. عمر بن عبدالعزیز رحمه الله د عراق والي ته لیکلي و چې د بیت المال اضافه پیسې خلکو ته ورکړه تر څو د عراق شاله ځمکه د کښت لپاره ودانه کړي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د لارښوونو او عملي تدابیرو او د اسلام د لومړي دور د مشرانو د اقتصادي پرمختګ د واقعاتو په نظر کې نیولو سره په اوسني وخت کې د اسلامي حکومت اقتصادي مسؤلیتونه دا دي: د هېواد له طبیعي وسایلو څخه استفاده او د پرمختګ لپاره بشپړ تدابیر غوره کول، لویې کوچنۍ لارې جوړول، د مواصلاتو د نظام سمون، د کرنې پرمختګ، د کانونو راویستل، د ځنګلونو کرل، د نهرونو ویستل، د برېښنا بندونه جوړول، د هېواد د پرمختګ لپاره تر هر څه دمخه د مسلکي کدرونو او متخصصینو روزل، صحت او تعلیم ته وده ورکول. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.